السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. سلامونه ملګرو ته وړاندې کوم په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ او په خوشحالۍ کې به ژوند تېروئ. زما نن ټاپک دی واتساپ سټیکرز. واتساپ سټیکرز یعنې واتساپ کې موږ څنګه سټیکرې جوړوو په خپل نوم باندې. لکه تاسو ته یو مثال ښیم. بعضې ملګري داسې وي که نه چې هغو تاسو ته میسیج وکړي په خپل نوم باندې سټیکر تاسو ته در ولیږي. صحیح شو. لکه مثلا زه تاسو ته یو سټیکر ښیم. دلته ما سره څوک دی، دا مې فار اگزامپل راواړو. دې کې دا سټیکر تاسو ته ښکاري جزاک الله خیر. یا زه دلته راشم فار اگزامپل دغه سټیکرې چې کومې دي که نه دا څنګه جوړیږي او دوی دا سټیکرې څنګه جوړې کړي دي، موږ به یې څنګه جوړو په خپل نوم باندې. زموږ په نوم لکه دا سب فور سب چې کوم لیکلی که نه 10 ورډ 16 سین می سکرین شاټس، دا به څنګه جوړیږي او څنګه به دا موږ جوړو. نو زه به تاسو ته یو سمپل او ساده اپلیکیشن ښیم چې هغې ته څه ویلی شي ټیکسټ سټیکر میکر. صحیح شوه. پلی سټور ته به راشئ تاسو، ګوګل پلی سټور ته. دې کې به تاسو سرچ یې کوئ ټیکسټ سټیکر میکر. ټیک شو، صحیح ده. ټیکسټ سټیکر میکر دا چې کله ولیکو ته به لاندې راشي، دلته ما سره موجود دی ټیکسټ سټیکر میکر. دې باندې به کلیک کړي. چې کله دې په دې باندې کلیک کړي دا به انسټال کړي. چې انسټال دې کړو اوپن به یې کړي. صحیح ده. چې اوپن دې کړو دلته به راشي په دې بره بټن باندې به کلیک کړي. دې باندې چې کلیک کړي ټیکسټ ټو سټیکر باندې به کلیک کړي. لږ انتظار به ورته وکړي. چې انتظار دې ورته وکړو دا خو به کلوز کړي، دا خو یو ایډس دي. دې لاندې شین بټن یې لیکلی دی کرییټ ټیکسټ سټیکر پیک. کرییټ ټیکسټ سټیکر پیک دې باندې به کلیک کړي. دې باندې چې کله کلیک کړي دلته به دې باکس ته راشي. په دې باکس کې ورته خپل هر څه چې لیکي، مثال په تور باندې زه ورته چې لیکم سب ټو سب او خپل نوم هم ورسره لیکلی شي. صحیح شوه. لکه مثلا سب ټو سب دې ولیکو، دا دې داسې ولیکي دا دې ولیکي چې فار اگزامپل زه بي زیټ یو ایچ مې فار اگزامپل ولیکو. صحیح ده. ښه، اوس به څنګه چلته وکړي، ته به راشي دلته اوس کوم ډیزاین دې خوښیږي هغه ډیزاین تاسو ته هر ډیزاین تاسو ته راغی. صحیح شو. تاسو به هلته په ډن باندې کلیک کوئ. ډن باندې مو چې کله کلیک کړو دا به لږ لوډینګ وکړي. تاسو به چې وښئ ایډ ټو واتساپ ته لاندې شنې چې کوم لیکلي دي ایډ ټو واتساپ دا به کلیک کوئ. لوډینګ به وکړي. صحیح شو. دا به کلوز کوئ. چې دا هم کلوز کړئ. کوم واتساپ کې اچوئ؟ ما سره 2 واتساپ دي، واتساپ او واتساپ بزنس چې دا راته په واتساپ کې راته واچوي. دې واتساپ کې سمپل ساده چې کوم واتساپ دی او دلته به تاسو ایډ کلیک کړئ. ایډ هم چې کله کلیک کړو سب ټو سب زیټ یو ایچ هز بین اپلوډ. بس تاسو چې اوس کله راشئ خپل واتساپ ته، واتساپ باندې هم کلیک وکړم. دلته راشئ مثلا زه غواړم چې دې کس ته دا واتساپ کړم. صحیح شو. تاسو به هلته کلیک ورباندې وکړئ. دلته لیکلي دي دا فار اگزامپل چې کوم دې خوښیږي هغه ورباندې کلیک کوه. مثلا چې کوم ډیزاین ستا خوښ شم هغه ډیزاین باندې به کلیک کړي. لکه زه راځم مثلا دې ته رالمه. صحیح شو. دې ځای کې زه غواړم چې دې ته یو سټیکر سینډ کړم. کوم سټیکر سینډ دی؟ زه یم چې فار اگزامپل دا زما خوښ شو. مثلا دا مې ورته خوښ دا مې څنګه مې چې کلیک کړو نو هغه اټومیټیکلي هغه سټیکر سینډ شو هغوی ته. الله مو خوشحاله و آباد لره. ډېره مننه.